یو سل ځله ګزار شو خو خيار نشو پښتون یو سل ځله ګزار شو خو خيار نشو پښتون دا ځکه خوار زار دی چې په لار نشو پښتون د امن په لټون کې چې روان دی په لمبو د امن په لټون کې چې روان دی په لمبو ډېر ستړی شو را پرېوتو ایثار نشو پښتون بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره به دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت پخه جامه به خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو زموږ د پروګرام مقصد کم ملګري چې شعر لیکي د پښتو ادب دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسو نن راغلي یو چې نیبالا ته راسره ناست یو ځوان فکر او زلمی شاعر د پښتو ادب یو تکړه شاعر یو تکړه لیکوال ډېر وخته مو نه اخلم د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته راځي په شریکه هرکلی وایو میر جمال شاه صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم سلام مننه کوم چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت را موږ ته هم درانه وکړه ډېره مننه ستاسو هم کو چې دومره قیمتي وخت نه مو راله وخت راوویستو ګرمي هم ډېره زیاته ده پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوم ستاسو ژوند به هم پوښتو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول نوم بیا راسره خپل یو غزل شریک کړو ډېره زیاته باخی یو کلام در سره شریکوم چې چاته په سپک نظر کتل زموږ مذهب کې نشته چاته په سپک نظر کتل زموږ مذهب کې نشته دا بد ردی یو کنزل زموږ مذهب کې نشته پرون انسان حلال کړي چا په پسه چاړه پرون انسان حلال کړي چا په پسه چاړه پر زناور حلالول زموږ مذهب کې نشته او ستا به عادت وي خپ شوق ته خپل عادت پورا کا ستا به عادت وي خپ شوق د خپل عادت پورا کا خلیونی پازابول زموږ مذهب کې نشته او دا دی رکیب پزان دغه عمره انسان وګڼي دا دی رکیب پزان دغه عمره انسان وګڼي ګینی موزي ژوند پرې خپل زموږ مذهب کې نشته او اخیری شعر دی چې د میر جمال سر ته پروت وي ستا تصویر دلبره د میر جمال سر ته پروت وي ستا تصویر دلبره تصویر ویستل تصویر ساتل زموږ مذهب کې نشته ډېر ښکلی زبردست یقینا خوندور شعرونو میر جمال صاحب خپل لنډه غونډه پیژنګلي دغه کتونکو سره وکړئ نو ډېره زیاته بخښئ مننه زما نوم میر جمال شاه دی او د اچینی بالا میر بابا باندې مشهور مالت دی هغه کې اوسېږم تعلیم می ایم اے اردو روانه ده او د ایم سرحد چلډرن اکیډمي پرایمري سکول دی د هغې پرنسپل یم او په ادب کې هلې ځلې کوم روان یم ټیک ده جي د شاعرۍ د شعر لیک مو کله نه شروع کړی دی نو په دغه راته هم لږه رڼا واچوه شاعري ما ته په کور کې ملو شوې ده زما مشر تره و امیر خان امیر الله دې وبخي اوس وفات شوی دی هغه شاعر نو هغه به چې کله شاعري کوله زه به ورسره کور کې ناست وم نو چې کله نه مې پوهه حاصله کړې ده ما شاعري شروع کړې ده او در نن ساعته پورې زه شعر لیکم صحیح کم صنف مو ډېر زیات لیکلی دی نو دغه راسره غزل کې مې ډېر کار کړی دی غزل مې ډېر لیکلی غزل مې خوښ هم دی او غزل ویم صحیح ادبي دنیا کې استاد دغه تره نه علاوه د تره مې اصلاح کوله هغه به زما د غزل اصلاح کوله هغه نه علاوه عزیز الرحمن عزیز صاحب زموږ د اچینی پښتو ادبي جرګې سرپرستي اعلی دی هغه سره مې اصلاح کړې ده او املا د املي استاد عظیم خلیل کړم صحیح نورې پوښتنې به درنه هم کومه چې کمې رایادېږي خو ورسره به درنه کلامونه هم اورو کتونکي به هم د غزلو تمه لري بلکل یو غزل دوه راسره رومانوي کلام دی ارشاد دی بهانه تش کاته شو چې مې خخ په زړه باڼه شو بهانه تش کاته شو چې مې خخ په زړه باڼه شو تورې سترګې لکه دارې بل د پاسه پې رانجه شو زبردست د وصال نه هرې تندې وایه کله به ماړه شو په یو دم یار ته لوګې شول سپېلني هم موږ نه ښه شو ډېر ښکلی په یو دم یار ته لوګې شول سپېلني هم موږ نه ښه شو زه ویښ ناست یم در سهاره ستا غمونه زه ویښ ناست یم در سهاره ستا غمونه ټول وده شو چې په ټول جهان ښایسته و هغه ښکلي خلک څه شو ډېر ښکلی بیا مې هره ورځ اختر دی رقیبان که چېرته مړه شو
ستا د مینې دومره زور دی ټول هډونه مې کاږه شو ډېر ښکلی او دا مې غوښې د زړګي خوري اننګي یې ځکه سره شو ټول خواږه تراخه دوستان دی میر جماله لاړ ستانه شو ډېر ښکلی زبردست میر جمال صاحب بل غزل درنه هم اورو پروګرام کې نو بل غزل سره هم شریک یو غزل دی منم چې ګل ښایسته دی خو د ګل نه مې یار ښکلی دی منم چې ګل ښایسته دی خو د ګل نه مې یار ښکلی دی مړښت را ترېنه نشته که مې سل وارې لیدلی دی منم چې ګل ښایسته دی خو د ګل نه مې یار ښکلی دی مړښت را ترېنه نشته که مې سل ځله لیدلی دی او پکې ټول د تره زامن یو ځان له ځان له قرباني کوو پکې ټول د تره زامن یو ځان له قرباني کوو د غټ اختر په ورځ مې یو تصویر ځان له ویستلی دی او خبره کتابي ده چې د سود په روپو نه کېږي خبره کتابي ده چې د سود په روپو نه کېږي خبر شوم چې د کلي خان په درېیم ځل حج لتلی دی او دا ستا د وس کار نه دی نور طبیبه میخانې لازم دا ستا د وس کار نه دی نور طبیبه میخانې لازم د عشق په جوارۍ کې مې سکون د زړه بیللی دی او اخیری شعر دی چې حق پرستو لره دومره کمال بس دی میر جماله حق پرستو لره دومره کمال بس دی میر جماله که منصور دی که مجنون دی لکه ستوری ځلېدلی دی صحیح ډېر زبردست ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو پروګرام مقصد خوارور رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول میر جمال صاحب را سره ناست دي نه به نور کلامونه هم ورو نو بالکل پروګرام کې درنه یو غزل نیم بل هم ورو نو بس غزل را سره بالکل بل هم شریک شعر دی چې ارشاد جي چې پکې باد د پسرلی نه لګي زما بیا داسې زندګي نه لګي چې پکې باد د پسرلی نه لګي زما بیا داسې زندګي نه لګي دا چې شاکړی راته هر ځای کینی دا چې شاکړی راته هر ځای کینی اوس یې زما سره بیخي نه لګي پسرو لاسونو دی ګل مه ماتوه پسرو لاسونو دی ګل مه ماتوه بیا پکې پته د ازغي نه لګي څوک چې د بل پر رضا ژوند تېروي څوک چې د بل پر رضا ژوند تېروي د هغه خلکو سر تندي نه لګي او پښتنو تاسو لر او بر خوړئ پښتنو تاسو لر او بر خوړئ دلته د بر او کوس کندي نه لګي د هر یو جام سره ستا نوم اخلي بس دا عادت مې د ساقي نه لګي او قسم دې ومنه چې ستا له وجې د میر جمال وچیني نه لګي ډېر ښکلی زبردست ملګرو ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي خپرونه د ادبي ګلونو میر جمال صاحب تر دې دمه مو تاسو سره به څومره مواد موجود وي څومره غزلې به مو لیکلې وي اندازتاً تر دې دمه پورې خو عمر مې ډېر شو په پښتو ادب کې صحیح نو زه به دا ووایم چې د 2 کتابو مواد به ما سره موجود وي صحیح کتاب ته مو څه اراده شته بالکل اراده م شته اول غواړم چې د خپل ارواخاد امیر خان امیر د تره د هغه کتاب چاپ کم صحیح بیا به خپل چاپ کوم انشاءالله صحیح ټیک دی جی یو ترهی کلام به درته وړاندې کړم ارشاد جی هغه ښکلی په حسینو کې افسر دی چې ویشتلی زما د زړګي سر دی بې تپوسه مې د زړه کور ته رادرومي د یار غم مې خلکه څومره زورور دی داسې مه وایه انسانه چې یو زه یم پیدا کړی دریاب له سمندر دی زبردست بې وسی را له زړګې غلبیل کړو ما تیر کړی په جړا هر یو اختر دی ډېر ښکلی د بیلتون دغه کیسه د مختصره زه له یار زمانه مرور دی ډېر ښکلی نه پوهېږم چې د چا نه تپوس وکړم نه پوهېږم چې د چا نه تپوس وکړم نن پښتون د چا د لاسه در په در دی زبردست او یو ته نه چې په زړه سورې میر جماله دردېدلی لر او بر دی ډېر ښکلی ډېر اعلی میر جمال صاحب پروګرام اخیره کې دغه کتونکو له لنډ غونته پیغام ورکول غواړئ نو بالکل کتونکو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو کې په مینه باندې اوسېږئ اتفاق وساتئ د پښتو ژبې خدمت وکئ پښتو ولولئ پښتو ولیکئ پښتو ووایئ او نوي کل ته دا پیغام ورکوم چې نوي کل څومره چې تعلیم یافته ځوانان دي هغوی له پکار دي چې د خپلې پښتو ژبې خدمت وکړي او هغوی کولی شي
ځکه چې تعلیم واحد داسې څیز دی چې ستا او د بین الاقوامي چې څومره ملکونه دي د هغې ترمنځه د تعلیم یو پل جوړېدی شي چې ستا په ژبه باندې هغوی پوهېدی شي. بالکل جی ډیره زیاته مننه ملګرو زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ چینل سره هم سبسکرایب کړئ خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.